السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست ښه د ژوند زندګي مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ته وایو ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې چې نننۍ ویډیو موږ خاص کر یوټیوبرانو لپاره ځانګړې کړې ده چې یوټیوبرانو لپاره زیاته مهمه ویډیو ده هر هغه څوک چې یوټیوب چینل لري ویډیو ورله زیاته مهمه ده زموږ نننۍ موضوع چې ده په نننۍ ویډیو کې تاسو ته موږ درپېژنو چې آیا کوم ډول سبسکرایبر باید تاسو وانخلئ چې د یوټیوب پالیسي خلاف وي او کوم ډول واچ ټایم باید تاسو وانخلئ څخه استفاده ونه کړئ چې ستاسو د یوټیوب پالیسي خلاف وي او ستاسو یې واخلئ په طریقه باید تاسو سبسکرایبر او نه واچ ټایم واخلئ موږ تاسو ته همدا غیر قانوني طریقې په نننۍ ویډیو کې درپېژنو نو هر ملګری چې یوټیوب چینل لري خواري هم کوي مثال محنت هم کوي په ویډیوګانو نه هم وخت ضایع کوي د ویډیوګانو په جوړولو هم وخت ضایع کوي د ویډیوګانو په اپلوډ کولو MB هم مصرف کوي هر کله چې د دوی شرطونه پوره شي مثال د یوټیوب کوم شرطونه چې دي هلته د دوی چینل نه منیټایز کیږي او له همدې مشکل سره مخ شي نو تاسو باید مخکې له دې چې له همدې مشکل سره مخ شئ وروسته له افسوس باید تاسو مخکې احتیاط وکړئ کومه غلطي تکرار نه کړئ نو زه اوس تاسو ته همدا ډول سبسکرایبر ښایم چې تاسو به کوم ډول سبسکرایبر نه اخلئ دا غیر قانوني واچ ټایم هم درته ښایم ویډیو تر پایه وګورئ نو لومړی به راشو همدې طریقې ته که تاسو مثال ګروپونو کې اډ یاست یا ټلګرام ګروپونه وي یا واتساپ ګروپونه وي تاسو ته بعضې ملګري وایي چې مثال له 10 سبسکرایبر په مقابل کې 10 سبسکرایبر ترلاسه کړئ یا د همدومره پیسې په مقابل کې به موږ تاسو ته همدومره سبسکرایبر درکړو یا همدومره پیسې راکړئ مثال موږ ته تاسو ته موږ په همدومره وخت کې همدومره واچ ټایم په راکړو نو دوی ملګرو اکثره ملګري له داسې طریقې څخه استفاده کوي چې د یوټیوب پالیسي خلاف وي په هغه ډول چې د یوټیوب پالیسي خلاف وي دوی تاسو ته سبسکرایبر اخلي هغه نه حسابېږي ملګرو یو خو ستاسو چینل ته تاوان کوي چې کله ستاسو چینل شرطونه پوره شي هلته تاسو اپلای کوئ ستاسو چینل نه منیټایز کیږي بل چې ستاسو چینل ته دوی سبسکرایبر هم خلي بعضې داسې ویبسایټونه دي داسې طریقې دي مثال چې ستاسو چینل ته دوی سبسکرایبر واخلي ستاسو چینل به سبسکرایبر هاټ هم شي مثال ستاسو چینل به سبسکرایبر هم خلي خو هلته مثال ځینې سبسکرایبر کوم سایټونه چې دي پاکه فرق دی مثال په کومو طریقې چې دوی تاسو ته سبسکرایبر اخلي ځینې سبسکرایبر ستاسو چینل سره څلوروي ساعته وخت لري ستاسو چینل سره وي نه وروسته ترې منفي کېږي خپل کمیږي بعضې داسې سبسکرایبر دي چې یوه میاشت هم لري ستاسو چینل سره به یوه میاشت وي نه وروسته خپل ترې منفي کېږي او کمیږي چې دا غیر قانوني طریقې دوی استعمال کړي وي په طریقې تاسو ته سبسکرایبر اخیستي او ستاسو نه بیرته اخیستل کېږي همدا ډول واچ ټایم هم نو ملګرو بعضې داسې ویبسایټونه شته چې که تاسو استعمالوئ مثال زه به تاسو ته ویبسایټ هم وښیم په همدې طریقه ډېر ملګري خپل سبسکرایبر چې چا چینل نوی وي واچ ټایم پرې کوي نو دا طریقې څخه په کلکه ډډه وکړئ دا طریقه غیر قانوني ده هېڅکله دا طریقه استعمال نه کوئ زه تاسو ته ویبسایټ هم ښیم مثال سکرین شاټ مې ترې اخیستی دی زه تاسو ته همدا وښیم تاسو وینئ ملګرو که هر څوک همدغه ویبسایټ استعمالوئ مثال په دا ویبسایټ کې همداسې طریقې دي مثال چې دلته چې تاسو کله همدلته کلیک وکړئ مثال دلته وینئ یوټیوب لایک سبسکرایبر په دې تاسو کلیک وکړئ سبسکرایبر هر کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ دلته اپشن وي هلته تاسو ته ملګرو خپل کریډیټ درکوي چې مثال تاسو دومره کریډیټ وګټئ هلته کریډیټ په مقابل کې تاسو ته سبسکرایب او تاسو ته لایک او ویوز دا درکوي په ویډیوګانو باندې او په چینل باندې نو هر کله چې تاسو ملګرو هلته کریډیټ ګټئ لکه څرنګه چې په بعضو اپلیکیشنونو کې تاسو کریډیټ ګټئ کوین نو همدلته هم همداسې طریقه ده هر کله چې دلته تاسو کریډیټ ګټئ مثال ستاسو هلته کلیک کړئ زه تاسو ته ودره یو نیټ سره خپل موبایل کنیکټ کوم هم که کار یې وکړم زه تاسو ته وښیم هر کله چې تاسو ملګرو هلته همدا طریقې څخه استفاده کوئ مثال هلته کلیک وکړئ مثال چې کوین ترلاسه کوئ تاسو ته هلته یا راشي چینل سبسکرایب کړئ چینل په مقابل کې موږ تاسو دومره کوین درکوي مثال تاسو همدا چینل لایک کړئ ویډیو یې تاسو ته به دومره کوین درکړو نو هلته د کوین په مقابل کې تاسو کله کوین وګټئ کوین په مقابل کې تاسو ته وایي چې مثال چینل په تاسو سبسکرایبر اخلئ مثال په دومره کوین دومره سبسکرایبر موږ تاسو ته درکوو په دومره کوین موږ تاسو ته دومره لایک درکوو دومره واچ ټایم درکوو نو په همدې طریقه کوین ستاسو نه کټ کوي او ستاسو ته واچ ټایم درکوي نو هغه واچ ټایم ستاسو چینل سره څه وخت وي او ستاسو چینل نه بیرته اخیستل کېږي سبسکرایبر هم نو له همدې طریقې څخه هم تاسو استفاده ونه کړئ که څوک استفاده کوي تاسو وینئ ملګرو همدلته د ویبسایټ خلاص شو نو هر کله چې تاسو ملګرو دلته کلیک وکړئ مثال تاسو وینئ په همدې ځای تاسو کلیک وکړئ همدغه ځای نه وښیي دلته نو لږ انتظار کوو که هر کله
انټرنیټ کار وکړو په صحیح ډول، نو تاسو ته به زه وهم ښیم عملي ډول. خو ما بیا هم تاسو ته تشریحات ورکړل چې هلته د کوین په مقابل کې ستاسو ته سبسکرایبر هم درکوي همدا ویبسایټ، او ستاسو ته واچ ټایم هم درکوي او ویو هم درکوي. نو دا طریقه باید هم تاسو استعمال نه کوئ، د طریقې څخه هم تاسو استفاده غیر په کلکه ډډه وکئ. نو باید تاسو خپله کوشش وکئ چې ښې ویډیوګانې جوړې کړئ. صحیح اصولي طریقه همدا ده چې په صحیح ډول خپله ویډیوګانې جوړې کړئ، نو داسې ویډیوګانې چې خلک ورته زړه ښه کړي. مثال بیا ستاسو چینل خپله سبسکرایب هم اخلي، ویو هم اخلي، هېڅ حاجت نشته چې تاسو د چا د چینل لینک ولګئ او مثال یا تاسو د همدې طریقې څخه استفاده وکړئ. ستاسو چینل نه به خپله واچ ټایم هم راځي او سبسکرایبر به هم پرې راځي چې تاسو داسې ویډیوګانې جوړ کړئ چې خلکو ته یې فایده رسیږي، په منظم ډول څوک ترې استفاده کولی شي. نو دلته تاسو وینئ ملګرو، هلته دلته کلیک وکړئ، دلته ستاسو نه د مقابل چینل لینک غواړي. چینل لینک چې تاسو دلته وشئ، بیا دلته سرچ چینل را سرچ شي او چینل بیا هلته ولیکئ چې همدا چینل ده. بیا تاسو په نیکسټ اپشن نه کلیک وکړئ، هلته تاسو ته ولیکئ چې کریډیټ مثال اټ کریډیټ مثال کریډیټ تاسو وګټئ. هلته چې تاسو په کریډیټ نه کله کلیک وکړئ، هلته چې کلیک وکړئ ستاسو ته هلته ښیي چې مثال تاسو سبسکرایب کوئ که لایک کوئ. هلته چې تاسو په سبسکرایب نه کلیک وکړئ چې همدا چینل سبسکرایب کړئ، چینل ته راواړوي. چینل چې سبسکرایب کړئ په مقابل کې تاسو ته 2 کوینه مثال کریډیټ درکړي، او یا چې مثال کوم چینل لایک کړئ په مقابل کې تاسو ته 1 کوین درکړي. کوینونه به تاسو ګټئ، 1 کوینې په مقابل کې بیا تاسو ته هلته اپشن وي چې کلیک وکړئ مثال چې 8 سبسکرایبر یا مثال واچ ټایم، هلته چې کلیک وکړئ مثال چې همدومره کوین په مقابل کې موږ تاسو ته همدومره واچ ټایم درکړو یا همدومره سبسکرایبر. نو په همدې طریقه خلکو ته ځنه بعضې خلک ته سبسکرایبر هم اخلي چې مثال څوک یا روپۍ درنه غواړي یا مثال ستاسو ته چې همدومره پیسې موږ ته راکړئ، په همدومره وخت کې واچ ټایم او سبسکرایبر ورته ورکړو. نو دوی اکثره ملګري له همدې طریقې څخه هم استفاده کوي. نو تاسو باید له همدې طریقې څخه په کلکه ډډه وکړئ. مثال که خپله استعمالوئ او که بل څوک یې تبره کوي، باید په خپل چینل کې همدا طریقه استعمال نه کوئ. نو بله طریقه ملګرو به زه هم تاسو ته وښیم چې بعضې طریقې چې اکثره ملګري یې ترې استفاده کوي، په خپل موبایل کې زیات ایمیلونه جوړ کړي، مثال 10 پورې 20 پورې تر 500 پورې، هغه نه بیا خپل چینل سبسکرایب کوي. یا مثال په بل موبایل کې وي، په یوه موبایل کې زیات ایمیلونه وي، هغه نه بیا دوی چینل سبسکرایب کوي. دا غیر قانوني کار دی. دا ستاسو نه بیرته اخیستل کېږي. که ستاسو چینل په هماغه محل کې سبسکرایبر هم اخلي، خو څه وخت بعد مثال سبسکرایبر بیرته اخیستل کېږي، ځکه چې دا د یوټیوب پالیسي خلاف دی. نو زه به تاسو ته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې یوه داسې زبردسته طریقه ښایم ملګرو چې غیر قانوني وبښئ، چې قانوني طریقه به هم وي، په صحیح ډول به هم وي، او تاسو په هماغه طریقه کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل ته پرمختګ ورکړئ او چینل واچ ټایم هم پوره شي او سبسکرایبر مو هم زیات شي په لنډ وخت کې. او یوه ډېره زبردسته طریقه نننۍ ویډیو ته چې زیاته زیاتېږي، خپله ځانګړې ویډیو پرې جوړېږي په هماغه موضوع نه. نو تاسو ته زه یوه ډېره زبردسته طریقه ښیم ملګرو. انشاءالله ستاسو چینل چې نوی وي، مثال ستاسو چینلونه به هم پرمختګ کړي. نو یوه ډېره زبردسته طریقه ده. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې ته انتظار شئ، زه به تاسو ته هماغه طریقه هم وښیم. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست.